سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به وئ. راځو خپل د اکسل درس ته. تېر درس کې موږ چارت موضوع لوستې وه، یو څه نور اپشنونه هم پاتې دي چې هغه هم درته ووایم، ځکه چارت ډېر مهم او اړینه موضوع په اکسل کې. ما تیار جدول جوړ کړی دی، ضرورت نشته چې بیا جدول جوړ کړو. دلته زه به یو تشریح ورکړم د جدول. ما پروګرامز راخیستي دي او میاشتې مې راخیستي دي، یعنې په کوم پروګرام او په کومه میاشت کې موږ څومره زده کوونکي درلودل. مثال د کمپیوټر زده کوونکي موږ جنوري کې 80 کسه درلودل، فبروري کې 80، مارچ کې 120، په اپریل کې 10 او په می کې 210. مثال په ډول ما داسې ذکر کړي دي. اوس زه غواړم همدې نه یو چارت جوړ کړم، یو ګراف جوړ کړو چې بیا موږ ته د چارت په شکل د ارقام وښیي. ساحه به انتخاب کړم او لاړ به شئ د انسرټ برخې ته، او دلته به په بار چارت په برخه کې کلیک وکړئ. نو تاسو ته به یو چارت برابر کړي په دې شکل. نو رنګونه دي 3 رنګه لرو موږ، کمپیوټر دی، د انګلیش دی او اسلامیک 3 رنګونه دي، او تقریبا 15 میاشتې دي چې د 15 میاشتو مکمل ګرافونه تاسو ته ښیي. دا موږ تېر درس کې لوستي وو څنګه ګراف جوړ کړئ. راځم تنظیماتو ته یې. بعضې تنظیمات دي د دې په خاطر، نو راځو دا تنظیمات زه تاسو ته بیانوم. په جدول باندې به برسېره راوړم چې دا لږ تاسو ته ښکاره شي. چې کله په چارت کلیک کوئ 2 ټبه ورسره فعاله کېږي، یو د چارت ډیزاین او بل د فارمټ. چارت ډیزاین کې راځو تنظیمات مخ ته وړو، فارمټ یې ساده دی. په چارت ډیزاین په اول آپشن دی اډ چارت الیمنٹ دی، یعنې په دې برخه کې تاسو څه کوئ. راځو اول اکسس ته. اکسس کې 2 آپشن لري، یو پرایمري هاریزونټل دی او بل ورټیکل دی. ښه ورته وګورئ. زه به پرایمري هاریزونټل هم غیر فعاله کړم او ورټیکل به هم غیر فعاله کړم. نو څو شی موږ ته نه معلومیږي. یو دا چې په چپه خوا کې موږ دلته اعداد و، اعداد نه ښکاره کوي، او دوم لاندې موږ میاشتو نومونه درلودل، هغه نه ښکاره کوي. نو که چیرې غوښتل مو چې ښکاره شي، تاسو به دا بیرته راشئ، دواړه به فعاله کړئ. اوس په چپه خوا کې تاسو ته ارقام ښکاري او په لاندې برخه کې دي میاشتو نومونه. دا ډېر مهم دي، په جدولو کې نه وي، څنګه یې را پیدا کړو. راځو بیا اډ چارت ته. بل د اکسس ټایټلز په نامه دی، یعنې موږ ته اضافي او ټایټل اضافه کوي په چارت کې. ښه، نو لومړی آپشن څه وایي؟ پرایمري هاریزونټل په افقي شکل موږ دلته یو اکسس ټایټل اضافه کړه. کولی شئ دلته تاسو یو څه ولیکئ، مثال دلته ورته ولیکئ چې سټوډنټس ډسټریبیوشن. صحیح شو. او بل ټایټل غواړئ چې د عمودي په شکل ښکاره شي، نو ورټیکل به فعاله کړئ، به تاسو د عمودي یو ټکس باکس درکوي چې دې کې تاسو کولی شئ ټایټل ولیکئ، عنوان ولیکئ. راځم بل چارت ټایټل دی. وګورئ موږ یو بل هم لرو د چارت ټایټل په نامه. زه به دا پخواني ټایټل نه لرې کوم چې تاسو نه غلط نه شي، دا به هم لرې کړو. را به شم دلته چارت ټایټل دی. نن بیخي نه وي په دې چارت کې، موږ عنوان ټایټل ونه لرو. اباف د چارت پورته برخه کې وي، او که سنټرډ اوورلی وي. ورته وګورئ فرق دی، فقط دومره فرق لري چې دغه چارت په شامل د ګرافو کې وي او که له هغه نه بهر پورته وي. بل موږ لرو ډیټا لیبل. دا ډېر مهم دی. بعضې وایي استاد دغه چارت هر میلې سره اوس موږ ته ارقام نامعلوم دي. اوس جنوري ته چې راشئ، صحیح دی، دا تر 100 ځان را رسولی دی، معنا چې 100 زده کوونکي موږ درلودل. خو که زه مثال دغه بله میاشتې ته هغه ته راشم، پروګرام ته، کمپیوټر ته، دلته چې ورته وګورئ موږ ته دقیق نه ښکاري. د 500 نه پورته دی، د 100 نه ښکته دی، خو دقیق معلوم نه دی. یو پوینټر چې پکې دی درته ښکاروي چې 80 دی، خو زه غواړم چې د هرې میلې سره دلته ولیکل شي. نو دې لپاره به راشئ د ډیټا لیبل ته. لومړی آپشن دی سنټر، د هرې میلې په مرکز کې ولیکل شي. انساید اینډ، د هر یو په پورتنۍ برخه کې دا ذکر شي. انساید بیس، د هر یو په لاندنۍ برخه کې، د هرې میلې څخه بهر، او که ډیټا کال آوټ شکل وي یا په دغه ډول ډیزاین چې تاسو وینئ دې ته وایي کال آوټ. دا ستاسو خوښه چې په کوم ډول غواړئ دغه فیصدي ارقام عددونه تاسو ته په هره میله کې وښیي. نو زه سنټر یا مثال دا انتخابوم، صحیح دی. بله برخه ته راشئ، ډیټا ټیبل دی. د دغه چارت سره زه غواړم یو ټیبل هم ښکاره شي. اوس کلیک وکړئ، ګورئ ویت لیجنډ کی. لیجنډ کی دغه رنګو ته یې وایي، ښه، دغه شنه سره رنګونه چې ګورئ دې ته لیجنډ کی وایي. هم چارت هم جدول. نو لیجنډ کی، رنګونه یې نه وي. ښه ورته وګورئ د چپه خوا کې رنګ ورسره وي، رنګ نه وي. کلیک پې وکړئ. چارت او جدول دواړه، هم کولی شئ چارت نه ګټه واخلئ، هم کولی شئ جدول نه ګټه واخلئ. دا تر دې به تاسو زده کوئ او ډېر کارېدونکي دي.
بیا موږ ایرر بارز لرو، ګریډ لاینز لرو. ګریډ لاین هم ساده دی چې تاسو ته د چارت ګرافونه ښکاري، خو ایرر بارز چې دي دا بیا موږ یو سټنډرډ ډایویژن ورته وایي، انحراف معیاري چې ورته وایي. دا نو هغه څوک چې احصایې ښه لوستي وي، په احصایي موضوعاتو باندې بلد وي، بیا په دې موضوعاتو هم پوهېږي چې دا موږ ته ایرر بار هغه ښیي. ایرر بارز ورته وایي یا سټنډرډ ډایویژن، انحرافونه موږ ته په جدول کې ښیي. او لیجنډ هم رنګونه دي. دغه کمپیوټر ګوري په آبي رنګ دی، نارنجي رنګ باندې انګلیش دی، اسلامي کې په دې بل زرغون رنګ باندې دی. نو دغه رنګونه ښکاروي، نن ښکاره یې نه کي. رایټ ښي طرف کې ښکاره کي، پورته برخه کې ښکاره کي، لیفټ چپه خوا کې، او باټم لاندې برخه کې. دا ډېر مهم دي که زه نن انتخاب کړم، اوس بیا تاسو نه پوهېږئ چې د رنګ شین و سور زرغون دا څه معنا ورکوي، کوم پروګرام کوم رنګ نمایندګي کوي. نو ښه دی چې تاسو دې لیجنډ په برخه کې دلته راشئ، مثلا انتخاب یې کوئ، ټاپ په پورته برخه کې دې وي. اوس ماته واضح ښکاري چې کوم رنګ د کوم پروګرام اړوند دی. نو دغه موضوع دی. لاندې به ګورئ لاینز برخه لرو، بل ټرند لاین لرو. دا د ټول په دغه بار چارت کې کار نه کوي، یعنی ټول د بار چارت لپاره نه کارول کېږي. موږ داسې نور ډېر ډولونه د چارتونو لرو چې تاسو کولی شئ دغه اپشنونه بیا په هغو کې وکاروئ. تر دغه ځای چې ما درته په ویډیو کې وویلې، کوښښ وکړئ دا درسره زده کړئ، ځکه مهم او اړین دي. او انشاءالله بیا په راتلونکي کې د چارت نور موضوعات هم درته وایم، او د نن ورځې لپاره همدومره کفایت کوي. مننه.